د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان څه ده؟ پلینوم ده. ګرانو زده کوونکو پلینوم هر هغه تابع چې د پی ایکس ای ان ایکس په توان د ان جمع ای ان منفي یو ایکس په توان د ان منفي یو جمع ای n منفي 2 x په توان د n منفي 2 همداسې ادامه ولري تر a صفر پورې شکل ولري د پلینوم په نوم باندې یادېږي لکه a صفر a یو a 2 a 3 همدغسې تر a n پورې د عددي ضرایب حدونه دي او ضریبونه یې په حقیقي اعدادو کې شامل ده. یعنی px مساوي ده a n x په توان د n جمع a n منفي یو x په توان د n منفي یو جمع a n منفي 2 x په توان د n منفي 2 همداسې ادامه ولري تر a صفر پورې. په پلینوم کې px مساوي ده. که داسې یو پلینوم ولرو چې 3x مکعب منفي 4x مربع منفي واو د a صفر قیمت ترلاسه کوو څه څو دي همدارنګه د a یو قیمت ترلاسه کوو چې څو دي د a 2 قیمت ترلاسه کوو چې څو دي او همچنان د a 3 قیمت ترلاسه کوو چې څو دي. ښه ځای شي ګرانو زده کوونکو پورته مطابقت ته تاسو وګورئ په توان د n ده یعنې داسې فرض وکړئ که خپله n مساوي 3 ته وي یعنې n مساوي وي 3 ته د a 3 قیمت څو ده ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ دلته مونږ وویل چې a n x هم په توان د n دي دلته یې مونږ x 3 ده یعنې د دې دغه ضریب څه ده 3 ده توان هم 3 ده یعنې زمونږ د a 3 قیمت څو ده ګرانو زده کوونکو 3 ده. همدارنګه د a 2 دلته لکه لرو چې a n منفي یو x هم په توان د n منفي یو ده دلته x مربع لرو او د دې هغه ضریب څو ده منفي 4 ده یعنې مونږ a 2 سیدي منفي 4 ده. همدارنګه راځو په a صفر باندې همدارنګه راځو په a یو باندې چې مساوي ده. ګرانو زده کوونکو دلته مونږ داسې x لرو چې توان یې نه لرو یعنې مونږ x صفر a یو څه ده قیمت یې صفر ده. همدارنګه a صفر ته راځو مساوي ده داسې حالت لرو چې x ونه لري یعنې متحول ونه لري او څو ده منفي 7 ده نو د a صفر قیمت څه دي منفي 7 ده. نو ښه ځای شي ګرانو زده کوونکو دغه د پلینوم فورمول ده دغه بېلګه اوس د دې بېلګې او د فورمول په پرته کولو سره مونږ د a صفر a یو a 2 a 3 قیمت پیدا کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د پلینوم درجې ته. که یو پلینوم یو متحول ولري د پلینوم درجه د هغه متحول تر ټولو لویه توان دی. که چیرې پلینوم څو متحوله ولري د پلینوم درجه عبارت ده د حد متحول د توانونو مجموعه چې تر ټولو لویه توان لري. ثابته پلینوم هغه پلینوم چې د ټولو متحولونو ضریب صفر وي یا پلینوم چې یوازې یو ثابته حد ولري د ثابته پلینوم په نوم باندې یادېږي. ګرانو زده کوونکو تاسو بېلګه ته ځیر شئ که چیرې مونږ داسې ولرو چې px یعنې مونږ پلینوم px مساوي وي 2a منفي 8 ضرب د x مربع یو پلینوم منفي و منفي b ضرب د x جمع 15. ګرانو زده کوونکو که چیرې مونږ پی پلینوم ولرو یو ثابته پلینوم وي نو د a او b قیمت ترلاسه کوو. a قیمت یې څو ده
او د بي قیمتې څو ده. ښه زه چې ګرانه زده کوونکو دلته مونږ لرو چې قوس د 2a منفي 8 ضرب د x مربع منفي و منفي b ضرب د x جمع 15. دلته چې شی کوو د a او b قیمت مونږ معلوموو چې څو ده. که دا ثابته یې ګرانه زده کوونکو مونږ وویله چې ثابته پلینوم مساوي صفر ته ده، یعنې داسې نیسو چې 2a منفي 8 ثابته پلینوم ده، دا مساوي ورکوو صفر ته. په تعریف کې مونږ وویله چې ثابته پلینوم هغه پلینوم ده چې مساوي صفر ته یا هیڅ متحول ونه لري. نو دلته یې ساده کوو 2a خپله مساوي ده منفي 8 څه د مساوات اخوا ته ویسو کېږي مثبت 8 اطراف په 2 باندې تقسیموو. نو دا له 2 سره ځي a مساوي کېږي 8 په 2 سره تقسیم چې څو کېږي 4. زموږ د a قیمت ووتله 4. نو د a په ځای په مخامخ ورته لیکو چې د دې قیمت چې و 4. اوس راځو د b قیمت پیدا کوو، یعنې منفي و یعنې قوس د و منفي b ثابته پلینوم ده مساوي صفر ده. نو و مساوي کېږي b د مساوات اخوا ته ویسو علامه یې منفي ده مثبت کېږي b، یعنې ایمون b څه ده مساوي کېږي و ده. دلته لیکو چې ایمون د دې قیمت څو راووتله ګرانو زده کوونکو و ده. دې ته مونږ ځکه تقرب په صفر ورکړله چې ځکه مونږ وویله ثابته پلینوم کې د ای بي قیمتونه معلوم کړي. ثابته پلینوم هغه پلینوم ده چې صفر ته یې تقرب ورکړو، یعنې هېڅ متحول ونه لري. ګرانه زده کوونکو صفر پلینوم که د پلینوم ټول ضریبونه صفر وي نو دا ډول پلینوم ته صفر پلینوم ویل کېږي. د مثال په ډول که مونږ داسې ولرو چې a صفر مساوي وي a1 ته مساوي وي a2 ته دا مساوي وي a3 ته. همداسې ادامه لري تر an پورې، خو دا ټول مساوي وي صفر ته. دې ته مونږ وایو صفر پلینوم، یعنې مونږ پلینوم پی ایکس ده مساوي وي صفر ته، دې ته ویل کېږي صفر پلینوم. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د پلینومونو ترتیب ته. ګرانو زده کوونکو مونږ په 2 ډوله کولی شو چې پلینومونه ترتیب کړو. یو څه ده نزولي په شکل باندې ده او بل څه ده صعودي په شکل باندې ده. ګرانو زده کوونکو اول راځو په نزولي پلینوم باندې چې یعنې پلینومونه څنګه په نزولي ډول ترتیب کړو. لومړی څه ده نزولي پلینوم. دوهمه څه ده مونږ څه لرو د صعودي پلینوم په نوم باندې یادېږي. یعنې د پلینومونو ترتیب په 2 ډوله دی، یو نزولي په شکل دی او بل صعودي. چې نزولي ته نزولي پلینوم وایي او صعودي ته صعودي پلینوم باندې یادېږي. ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په نزولي پلینوم باندې. که یو پلینوم د متحول له ستړي توان څخه یعنې له لویه توان څخه تر کوچنۍ درجې پورې منظم شوي وي دغه پلینوم ته نزولي پلینوم وایو، یا داسې ویلی شو چې دغه پلینوم چې دي د نزولي په شکل باندې ترتیب شوي دي. تاسو ښه مثال ته ځیر شئ ګرانو زده کوونکو، لکه مونږ یو پلینوم لرو چې و x په توان د 15 جمع x په توان د 4 جمع منفي 11 x په توان د 2 جمع 24 x منفي 22. ګرانو زده کوونکو دغه پلینوم ته چې تاسو ګورئ دا پلینوم نزولي په شکل باندې ترتیب شوی چې دې ته نزولي پلینوم ویلی شو. او بل صعودي پلینوم. صعودي پلینوم که یو پلینوم له کوچنۍ درجې څخه تر لویه درجې پورې ترتیب شي دې ته صعودي پلینوم ویل کېږي. یعنې همدغه پلینوم د نزولي په شکل ده موږ په صعودي شکل باندې اړوو، لکه منفي 22 جمع 24 x منفي 11 x مربع همدارنګه جمع x په توان د 4 جمع و x په توان د 15.
ګران زده کوونکو دغه شکل ته څه ګورئ دا اسودي ده. دا اوله شکل پلینوم څه تاسو ګورئ دا نزولي ده او دوهمې څه دي صعودي ده. نور پلینومونه څه دي موږ په دوه طریقه باندې ترتیبولی شو، یو نزولي او بل صعودي. معدله پلینومونه که دوه یا ډېره پلینومونه یو شان متحول ولري او د دوی مشابه متحولونو ذرایع یو له بل سره مساوي وي معدله پلینومونه ویل کېږي. معدله پلینومونه د مساوي پلینومونو په څېر دي، نو دوی درې ځانګړتیا لري. اول مساوي درجې لري معدله پلینومونه، دوهم څه دي متحولونه یې مساوي وي شمېرې، او درېیم څه دي ورته متحولونو ذرایع مساوي شمېر لري. ګرانو زده کوونکو راځئ تاسو بېلګه ته ځیر شئ. بېلګه که چیرې x مکعب جمع ax مربع جمع bx همدارنګه جمع c پلینوم سره معادله پلینوم یعنی بل پلینوم چې ورسره معادله ده x په توان x مکعب جمع 3x مربع جمع x جمع 3. ګرانو زده کوونکو دوه پلینومونه موږ لرو چې دغه دوه پلینومونه چې دي یو بل سره معادل دي. نو په دې ځای کې موږ د a b او c قیمت ترلاسه کوو، یعنې د a قیمت څومره ده، a قیمت، b قیمت څومره ده، b قیمت څومره ده او c قیمت څومره ده. یعنې دا دوه پلینومونه چې دي معادل دي، نو د a b او c قیمتونه څو دي دا موږ پیدا کوو. ګرانو زده کوونکو دا کولی شو چې داسې ونیسو لکه p x چې دي مساوي ده q x ته، یعنی دا پلینوم یو بل سره مساوي ده. نو داسې ولیکو چې دا مساوي ده، موږ پلینوم څه شی ده x مکعب جمع ax مربع جمع bx جمع c دا مساوي ده، ځکه چې معادل پلینومونه مساوي اوسي. دا مساوي ده q هغه ده پلینوم ته، لکه x مکعب جمع 3x مربع جمع x جمع 3. دغه پلینومونه مشابه دي. اوس راځو ګورو ګرانو زده کوونکو دلته هم x مکعب ده خو دلته هم x مکعب ده. موږ دوه دلته ax مربع ته راځو او په دې ځای کې څه شی ده 3x مربع ده، یعنې دواړه مربع دي. داسې لیکو چې ax مربع یعنې مساوي ده 3x مربع سره. اطراف چې دي په x مربع باندې تقسیموو، x مربع سره ځي، یعنې a څه ده مساوي کېږي 3 ته. دلته موږ د a قیمت لاسته راوړله. همدارنګه راځو b قیمت ته. ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو، دلته bx دي، یعنې bx مساوي ده د دې حد څه شی ده x ده، x سره. ګرانو زده کوونکو اطراف په x باندې تقسیموو، موږ b څه ده مساوي کېږي 1. همدارنګه دلته c لرو. c ګرانو زده کوونکو یعنې په دې اخره کې c ده، د دې اخره کې څه شی ده 3 ده، یعنې موږ c څه ده مساوي کېږي 3. ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو، زموږ دوه پلینوم معادله و، د دوه معادله پلینوم له امله موږ د یو پلینوم مجهوله متحولونه ترلاسه کړله. نو زموږ a څه ده قیمت 3 راووتله، b څه ده 1 راووتله او c هم قیمت څه ده 3 ده. دې ته وایي معادله پلینوم. موږ بله عنوان څه ده ګرانو زده کوونکو متجانسه پلینومونه دي. ګرانو زده کوونکو متجانسه پلینومونه که چیرې د یو پلینوم متحول ټول درجې سره مساوي وي دې پلینوم ته متجانسه پلینوم ویل کېږي. د مثال په ډول تاسو ښه ځیر شئ، لکه موږ بېلګه لرو چې 2x مربع جمع y مربع جمع z مربع. ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو چې دې ته ولې موږ متجانسه پلینوم وایو. په دې هغه کې پلینوم کې تاسو وګورئ لکه px پلینوم ده، 2x مربع دي جمع y مربع ده جمع x مربع ده. ټول کې وګورئ دغه متحولونه چې دي یعنې توانونه چې دي مشابه ده.
د x y سره مشابه ده د y z سره مشابه ده نو ځکه دغه پلینوم ته موږ متجانسه پلینوم وایو. دا ګرانه زده کوونکو زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم ښه وخت د خدای په امان.